د کهانې شروعات کیږي د یو بحري جهاز نه چې هغه یو ډیر عالیشان او غټ جهاز وي چې په هغې کې منزلونه وي او په نن شپه باندې په دې جهاز کې ډیر خاص خلک راغلي وي ولې چې نن 31 دسمبر وي یعنې د کال اخري ورځ وي د دې د وجې دې ټولو پارټي ایښې وي چې څوک تاش کوي او څوک خوراک ته ناست دي او څوک ډانس کوي دې نه پس موږ ته کنټرول روم ښیي چې دې دوران کې اچانک په دې کنټرول روم کې د خطرې غنټي بجاو شي چې دې کې دا کیپټن په دوربین کې مخامخ وګوري نو یو ډیر غټ لهر د دې طرف ته را روان دی چې دې سره دوی ډیر زیات ویریږي او زر دا کیپټن اورډر ورکړي چې دا جهاز بل طرف ته واړوي چې دوی زر دا جهاز بل طرف ته واړي خدا لهر دومره تیز وي او دومره اوچت وي چې د دې نه مخکې پومې ښکارېدا او لږ مخکې راتلو نه پس دې لهر د شاته دغه پومې پټه شي یعنې دا لهر د دې جهاز نه غټ دی چې دې کې دا کیپټن اعلان وکړي او د خلکو ته وایي چې یو ډېر غټ مصیبت په موږ باندې را روان دی او ټول چې څومره افیسر دي هغې ویښ اوسئ چې دا ټول دا خبره واوري نو هر کس ډېر زیات یېره کې شي او اخوا دېخوا منډې شروع کړي چې دې کې اچانک دا لهر دې جهاز سره ټکراو شي او د دې لهر پرشر دومره تیز وي چې دا جهاز الټه کی یعنی پاسنۍ څه ښکته کی او ښکتنۍ څه د پاسه کی چې دا جهاز څنګه الټه شي نو دې کې د بره نه شیزونه را پریوتل شروع شي چې د هغې د وجې خلک مړه شي او په انجن روم کې یو غټه دماکه وشي چې کم کیپټنانو دا جهاز چلو هغې مړه شي او دې نه پس موږ ته حال ښیي چې هغې کې زیات خلک وي دې دوران کې د افیسر ټول شانت کې ورته دا ووایي چې یو بده خبره ده او یو ښه خبره ده بده خبره دا ده چې دا جهاز الټه شوی دی او د دې د وجې موږ بهر نشو وتی او ښه خبره دا ده چې کیپټنانو د جهاز اوړېدو نه مخکې ریسکیو ټیم والا له معلومات ورکو او هغې به لږ وخت کې هلیکاپټرو کې راورسېدل ته او ټول شانت اوسئ موږ به ډېر زر د دې ځای نه وځو او دې نه پس موږ یو سړی وینو چې د هغه ډیلین نوم وي او هغه یو خپل افیسر ملګري لاش نه ضروري سامان اخلي چې دغه ټایم کې یو ماشوم راشي او هغه ډیلین ته وایي چې ته څه کې نو ډیلین ورته وایي چې د دې ځای نه د وتو لار وباسم نو دا ماشوم ورته وایي چې اوس یې ونه وي چې دا جهاز الټه شوی دی او څوک هم بهر نشي وتی نو ډیلین ورته وایي چې او بالکل ته صحیح وې او زه به د جهاز د ښکته حصې باندې وځم یعنې بره به ځم چې ډیلن د دې ځای نه وتو والا وي چې دا ماشوم خپل مور ته آواز وکړي نو دا مور یې ډیلن ته وایي چې دا د ماشوم ته څه ووي او اصل کې ډیلن دې سره مخکې ملو شوی د دې د وجې دې دواړو یو بل پیژندل نو ډیلن ورته وایي چې د دې ځای نه وځم او ماته یو لار معلومه ده نو دلته ورته دا ښځه وایي چې اوس د افیسر ونوي چې دا جهاز الټه شوی او د دې ځای نه موږ نشو وتی او موږ له پکار چې د مدد دپاره انتظار وکړو نو دې دوران کې یو روبرټ نومې سړی راشي او ورسره یو بوډا سړی وي او هغه ورته وایي چې زه یو ارکیټیکټ یعنې یو ډیزاینر یم او ماته د دې جهاز باره کې کافي پته ده یعنې دا جهاز داسې جوړ شوی دی چې دا الټم شي نو دا مخکې نشي تللی دا به صرف په ځای ولاړي او لږ وخت پس په دا ډوب شي او موږ به ټول مړه شو نو دې کې روبرټ ډیلن ته وایي چې دلته د ډسکو روم لاره تا ته معلومه ده نو ډیلن ورته وایي چې هغه بره طرف ته ده او ډیلن دې تپوس هم وکړي چې تا هغه ځای کې څه کې نو روبرټ ورته وایي چې هلته زما لور ګیره شوې ده او د هغې بچکولو دپاره زه تا سره یو ځای ځم نو دلته ورته ډیلن وایي چې زه خپل کار په یوازې کوم او ما سره ستا د راتلو ضرورت نشته چې دې سره د دې دواړو منځ کې ډېر زیات بحث وشي او دې سره دا خبره هم واضحه شي چې ډیلن د دې ځای نه ځان ویستل غوښتل خو هغه ته د لارو باره کې په خپله هم پته نه وه چې دې نه پس روبرټ د دې جهاز یو ورکر ته وایي چې د ټولو نه شارټکټ لاره کم ځای ده نو هغه سړی ورته په اشارو باندې وایي نو دلته ورته روبرټ وایي چې ته د کار څومره ګټې د هغې په ډبل زه تاله درکم خو ته راځه موږ سره لار موږ ته ښایه چې دې سره دا ورکر راضي شي او دې نه پس روبرټ ډیلن ته وایي چې موږ له پکار چې په یو ځای باندې لار تلاش کړو او د دې ځای نه وځو او که بیل بیل لاړو نو کیدای شي چې موږ مړه شو چې دې سره آخر کار ډیلن راضي شي او دوی نه پس دا ټول په یو ځای باندې بره طرف ته روان شي او دوی به ځان هغه ځای ته رسوي چې کوم ځای کې دې جهاز کې پکې لګېدلي وي او د هغې په ذریعه باندې به دوی بهر وځي او چې دوی د دې حل نه بهر وځي نو دوی دا دروازه بنده کړي چې نوره اوبه دننه را نشي حالانکې هغه ځای کې اوبه وي خو د دې جهاز د کړکۍ شیشې دومره مضبوطې وي چې نورې اوبه دننه نشوې راتلې او بل خوا ډیلن د هغه ملګري مخکې روان وي چې لږ مخکې تلو نه پس هغوی ته لار بند شي ولې چې هلته ډېر زیات سامان او لاشونه پراته وي نو دوی وایي چې د لفټ په لاره باندې به موږ به راوخیږو چې دې نه پس دوی د لفټ دروازه کولاو کی او لفټ ډیر زیات بره وي نو دوی د یو بنچ په مدد باندې مخامخ دروازې ته هغه بنچ کیدي او ډیلن مخکې راشو دغه دروازې کولاولو کوشش کوي خو د ډیر محنت نه پس هم ډیلن دا دروازه کولاو نشي خو دغه دوران کې د دې لفټ دا بره دروازه چې کومه ده هغه کولاو شي دوی د یو بل مدد وکي او هغه دروازې باندې وخیږي او اوس صرف دوه کسان پاتې شو یو هغه بوډا سړی او یو ورکر چې دا بوډا سړی څنګه خېجو نو دغه دوران کې دا ورکر هم راشي او دا بنچ غورځېدو والایي چې دې کې دا ورکر د دې بوډا سړي خپه ونیسي او دا بنچ ښکته وغورځېږي او اوس دوی د یو بل لاس هم نشي پرېښودی که پرېښودو نو سیده به ښکته پروزي او مړه به شي او لاندې ګهرایي هم ډېره زیاته ده او اوس په دې باندې بل مصیبت راشي بره چې کم لفټ دی هغه هم ورو ښکته راتلو والا و یعنې که دا لفټ ښکته راغی نو هم دې مري او ډیلن اوس هم د هغې بوډا سړي لاس نیولی وي خو د ډېر وزن د وجې هغه دا بوډا سړی بره نشي راښکلی ولې چې هغه ورکر د دې بوډا سړي خپه نیولی وي او د بره طرف نه هغه لفټ راغورځېدو والا
هم وو. نو دې کې ډیلن دی بوډا سړی ته وایي چې ته په سچل باندې دا ورکر ښکته وغورځوه. نو دې بوډا سړی مجبورن دی ورکر له لته ورکه ښکته خطا کی چې دې سره هغه لیفټ هم تیزه سره ښکته را روان شي او ډیلن دغه بوډا سړی راوخیږي او هغه لیفټ ښکته سیده لاړ شي او هغه سره یو غټه دماکه وشي چې دې سره ډیلن او روبرټ زر د لیفټ دا دروازه بند کی او اوس په دوی کې یو کس مړ شو او اوس دوی 15 کسان پاتې شو او دوی اوس مخکې روان شي او لږ وخت پس هغه ډیسکو روم ته راورسي چې دې سره روبرټ خپل لور سره ملو شي او هغه سره یو مرګري وي او هغه سره 2 کسان نور مي یعنی دوی ته 4 کسان نور ملو شو دوی ټوټل 9 کسان دي او اوس دوی بازار تر زره بره طرف ته ځان رسي ول چې دا جهاز ډوبېدو والا دی او اوس دوی روان شو لږ مخکې تلو نه پس دوی ته بیا لار بند شي او دوی بوس بل طرف ته اوړي او دغه ځای کې یو غټه ستنه ماته شوی وي چې دوی به داغه په ذریعہ باندې بل طرف ته وړي دي شي. نو دلته ډیلن دوی ته وایي چې دین علاوه بل لار چاته معلومه ده. نو دلته یو جینې چې هغه د ډیر وخت نه په دې جهاز کې پټوي ولې چې هغه په غلا باندې د جهاز سره غلی وي. نو هغه ورته وایي چې زه ډیر وخت نه په دې جهاز کې يم او ماته د دې جهاز باره کې پته ده د دین علاوه بل لار نشته چې دین پس یو اوړي او د کې 15 کسان ووړي او د کې روبرټ خپل لور ته وایي چې را ووړه چې د دوران کې وسړی راشي چې کم دوی ته ډیسکو کې ملو شوی او هغه نشکیم وي او هغه ورته وایي چې لومبه بززم چې څنګه هغه په غزې باندې راوړېدل شروع کی. نو دغه دوران کې د بره طرف نه د انجن یو ټوکړه را پروزي او هغه سیده په دمن را پروزي چې هغه سره د خطه لاندې پروزي او دغه بره طرف نه تیلم خطر را پریوتل او د مخ نه چنګاره دغه طرف ته را پریوتي چې د سره یو غټه دماکه وشي او دغه نشئی سړی د مخ نه مړ شوی اته کسان پاتې شو چې 15 د خو راوړېدل دي او ډیلن روبرټ دغه لور هغه طرف ته سم گیر دي او خطه وبو کې اور لګېدلی وي او د انجن د وجې هغه ستنه ماته شي چې دینه پس ډیلن یو پایپ ته د تار اوتړي او سیده غوبو طرف ته ټوب کی ورشي دا اور صرف د وبو د پاسه د وبو نخته نشتا او هغه پلامبو باندې د بل طرف ته راوړي چې د سره ډیلن د تار د بل طرف ته اوتړي او داغه په مدد باندې روبرټ د غلور راوړي چې سره دا اته پاته وانه بچي او دوباره زوی د بره طرف ته روان شي او بل خو مونږ ته حال خي چې دا ټول خلک ډیر زیات یره کوي ولې چې د وبو د تیز پرشر د وجې هغه شیشه ماته دوه والا وي او هغه شیشه اچانک ماتي شي او تیزه سره د دې طرف ته وبرا شي چې سره دا ټول په دیو بو کې گیر شي او مړ شي او د چغو نه علاوه دوی نور سم نشو کوله او بل خو د اته کسانم د دې خلکو چغي اوري خو اوس په دویم د دې نظر اوزي ولې چې دوی کم ځای کې دي هغه ځای کې مبارات لل شروع شوي او لګ مخ کتلونه پس دوی د یو کړکۍ ملو شي چې هغه ډیر زیاته تنگ وي او په یو ټیم باندې یو کس سره په غځه باندې وړي دي شي او د بهر تلو د غلارم وا چې دینه پس دا ټول په نمبر باندې په دې ځای باندې اوزي او د ټولو نه مخ کې روبرټ وي او د ټولو نه خطر ډیلن وي او اچانک دغه ځای کې مبارات لل شروع شي او چې دوی د وینټیلیشن اخیری ځای ته ورسي نو هغه ځای کې یو جال لګېدلی وي او هغه جال باندې پیچونم لګېدلی وي او د روبرټ لاس بهر وتیم نشو ول چې دغه جال سوري ډیر زیات تنگ وي نو د دوران کې روبرټ دغه خزه ته وی چې د ازوی دی راکا چې هغه ماشوم بره روخیږي نو د کې روبرټ د نورو کسانو ته وی چې تاسو سره سیکا یا داسې نوکیله شي شته چې په دې باندې دا پیچ کولو کو نو دغه دوران کې هغه جنې چې بغیر ټیکټ د جهاز سره غلی وي هغه خپل لوکټ دی لور کی چې د سره دا ماشوم د دې لوکټ په مدد باندې دا پیچ کولاول شروع کی او دغه ځای کې کافي حد پورې بره غلی وي د ټولو نخته ډیلن وی او هغه ډوبې دوه والا وی خو خوش قسمتۍ سره لږ وخت پس دا ماشوم دغه جال کولو کی او د سره دا ټول بچي اوس په دوی دوه منزله برزي او ځان به بچ کی چې دوی اوس بره وخیږي خو مخ کې لار نوي او خطه تلی نشي ول چې خطه وبوي او یو وړه شان لار وي چې غړې مضبوطه سره بند شوی و ولې چې دوی کم ځای کې دا یو ټینکې وي نو دلته ډیلن دوی ته وی چې مونږ په داسې ځای کې یو چې د دې جهاز توازن برابرېدو د پاره دې کې وبا چي او چې دا د وبونه ډک شي نو دا وړه لار په خپل کولو شي او وبد بلې ټینکې ته ورتلل شروع شي او کومه له دې نه وځو نو دا ټینکې به پوره د وبونه ډکو نو دې سره به دا دروازه کولو شي وبا هغه طرف ته ووړي په دې ذریعہ باندې مونږه بل طرف ته وړي دي شو نو دلته د روبرټ لور ډیره زیات او یریګو ورته وي په ټینکې ډکې دونه پسم دروازه کولو نشو نو سب کیږي نو دلته ورته ډیلن په غبرهټ سره او په غوسه سره ورته وي چې ما ته پته نه لګي خو بل لار مونږ سره نشتا او اوس وی دې ټینک ته وبره پریدي چې دا ټینک ورو ډکیږي او لږ وخت پس دا ټینک د ډکېدونه پسم دا دروازه کولو نشوي او د دې صاحب باندې دوه والاوي چې دې کې اچانک دا دروازه کولو شو او ټول یو بل طرف ته راوړي خو دلته اوس بل مصیبت داو چې دوی بوز یو بو کې دنه پلامبو باندې زی او بل طرف ته اوړي چې دې سره دوی یو غټه سا واخلي او دی بو کې دنه لاړ شي او بل طرف ته اوړي او د ټولو نشاته اغه جینې وي چې هغه مخ کې روانه وي او دغه دوران کې داغه کپڑے په تارونو کې انخلي او داغه سا باندې دوه والاوي او دا بوډا سړی دا خزه بچ کی او چې بره روخیږي خو داغه سا ودرېدلی وي یعنی هغه مړ شوی وي او اوس دوی وکسان پاتې شو اوس دوی مخ کې روان شي او دوی هغه منزل ته ورسي چې په کم ځای کې هغه پکې لګېدلی خو الته موس د وبو لیول رو زیاتیږي او چې دوی دا وویني نو ډیر زیات مایوس شي او دغه ماشوم مور ډیلن چې په غبرهټ
بهټ کې وویني نو هغه ته تاسو کې نو ډیلن ورته وایي چې په کوم ځای باندې مونږ بتلو هغه ځای د اوبو نه ډک دی او هغه ډیر زیات لرم دی نو دلته ورته روبرټ وی چې بل لار به ضرور هم وي خو افسوس بل لار دوی سره نه وي او دلته روبرټ د ډیلن شکریا ادا کې ورته وایي چې تا زمونږ د بچکولو د پاره خپل ژوندۍ خطر کې واچولا او شاید قسمت کې دا لیکلو چې مونږ به ټول دلته مرو او پاسل کې قسمت د انسان لاس کې ویمنا خو دغه دوران کې په انجن روم کې یو بل غټه دماکه وشي او خوش قسمتۍ سره چې کم ځای کې وبوي هغه ځای نه هغه وبلاړ شي او دوی زر په هغه ځای باندې لاړ شي او دوی هغه ځای ته ورسې چې کم ځای کې هغه پکې لګېدلی خو د دوی مخې ته یو بل مصیبت راشي دوی چې کم پکې لاره ورسېدل هغه په خپله تاوېدل او هغه د سیده په ځای الټه تاوېدل یعنې د بهر نه هوا دننه راتله او که دوی د پکې طرف ته څه وملي نو هغه به واپس د دوی طرف ته راشي دغه دوران کې روبرټ ته یو نقشه میلو شي او هغې کې دا لیکلي وي چې د دې په کونه ښکته کنټرول روم دی چې هغې باندې دا پکې کنټرول کولی شي او دا کنټرول روم یو نیم سل فیټ ښکته دی او هغه ځای تل دا سري چې مرګ له په خپله دعوت ورکول دي چې دې سره روبرټ دا فیصله وکړي چې زه به په خپله ښکته ورځم او هغه د اوبو طرف ته ورټوپ کړي او دلته اوس د اوبو دا لیول ورو ورو زیاتېږي او که دوی دا پکې بند نه کړو د دې ځای نه وتل نو دلته په اوبو کې دوی مړه شي او بل خوا موږ روبرټ وینو په اوبو کې چې هغه کنټرول روم ته ځان راورسوي خو هغه هلته وګوري چې د پکې ودرېدو هغه بټن خراب شوي وي او د هغه اوس سام بندېدو والا وي چې د هغې د وجې هغه ډېر زیات ټوپونه وي خو دلته هغه وګوري چې هغه بټن ټیک دي چې په کومې باندې دا پکې الټه او سیده طرف ته تاویږي چې دې نه مخکې د روبرټ ساه بنده شي هغه د پکې هغه بټن دباو کړي چې کوم دا پکې سیده طرف ته تاویږي او هغه د خپل زندګۍ قرباني ورکړي او دا ټول بچ کړي چې دې نه پس دا پکې سیده طرف ته تاو شي او د دې طرف ته چې کم شیزونه دي هغه د پکې طرف ته تیزۍ سره ورځي نو دلته د هلک ډیلن ته وایي چې د پکې طرف ته سوروله چې دا پکې بند شي چې دې سره ډیلن یو غټ سلنډر دې پکې طرف ته ورخطا کړي چې هغې سره یو غټه دماکه وشي او هغه پکې ودرېږي چې دې سره دا ټول یو دغه لار باندې روځي او بو طرف ته ټوپ کوي او یو وړې کښتۍ ته وخیږي او دا وړې کښتۍ دې غټو جهازونو سرې وي او چې دا ټول څنګه کښتۍ ته راوخیږي نو دغه جهاز تیزۍ سره د دې طرف ته راپرېوتو والا و خو دوی په څه چل باندې ځان د هغه ځای نه راوباسي او دا دومره غټ جهاز چې څه وخت مخکې ډېر خاموشۍ سره روان و خو لږ وخت پس دې جهاز ځان سره د ډېرو کسانو زندګي ډوبه کړه چې دې نه پس دا کسانو فلیر وچلو او ریسکیو ټیم والا زر دوی له ځان راورسوي او دوی بچ کی او په دې دومره ډېرو خلکو کې صرف د شپږو کسانو زندگی بچ شوه او دې سره دا کہانی ختم شي او که ستاسو دا کہانی خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ